السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د نبی علیه الصلاة والسلام یو حدیث دی چې کوم نفر تاسو سره خبرې کوي چې سلام یې وانه چولو په تاسو باندې، یا کوم نفر تاسو سره سلام ونه کړو نو د هغه خبرو ته جواب مه ورکوه. او بل حدیث دی وایي هغه نفر یا هغه قوم چې کله خبرې کوي یو بل سره اوله خبره چې سلام نه وي نو هغه قوم به د جنت بوی به مو نه ویني. لیکن په دې حدیث کې امام البانی رحمه الله تعالی ویلي دی چې دا حدیث ضعیف دی، لیکن دا په دې باندې عمل کول پکار دی چې کله تاسو یو ورور سره ملاویږئ اولنۍ خبره به دې وي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو، ولې الله سبحانه وتعالی به تاته په دې اجر درکوي. او چې بیا جواب کې وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. نن سبا کې سبحان الله موږ او تاسو یو بل سره ملاویږو، اولنۍ خبره می ولکه څنګه ښه څه دې وکړل، کاروبار دې څنګه دی، اولنۍ خبره به ته شروع کوي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو، ابر ته جواب کې درکوي وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. څنګه الله سبحانه وتعالی په قرآن کې وایي جنتیان به چې کله جنت ته ننوځي هغوی ته به ووایي سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والله اعلم.